الرحمن الرحيم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهم. رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم رضي الله عنه إن هذا المال خضرة حل فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرسل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله عز وجل له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم رضي الله عنه أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفيء بهم. قال وأصاب عمر رضي الله عنه جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر رضي الله عنه يا عبد الله انظر ما هذا. فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبيل. قال اذهب فأرسل الجاريتين. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو يعتمر لم يخفى على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال من الخمس. قال ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في النهر ولم يقل يوم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال إني أعطي قوما أخاف ضرعهم وجزعهم وآكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه. فقال عمرو بن تغلب ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعمين. زاد أبو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن يقول قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو بسبب فقسمه بهذا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموالها وزن ما أفاء الله فاتفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تخطر من دمائهم. قال أنس رضي الله عنه فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم أما ذو رأينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويضرب الأنصار وسيوفنا تخطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس رضي الله عنه فلم نصبر. حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه خلکو سره چې نوی به مسلمانېده د تالیف دپاره نه یې رویه کوله چې په اسلام کې کلک شي. د خمس شیان به ورکول په غنیمتو کې به شیان ورکول چې د دوی د اسلام سره مینه پیدا شي.
حضرت حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ چې 160 کاله عمر او 80 کاله په اسلام کې تیر کړي، 80 کاله په کفر کې، د نن په بیت الله شریف کې پیدا شوی ده. دغه اول چې اسلام راوړ د مؤلفه القلوب د جملې نه و. نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی سوال وکړ، نبی علیه السلام د بیت المال نه شی ورکړ. بل وخت کې بیا راغی سوال وکړ، پیغمبر علیه السلام بیا شی ورکړ. بل وخت کې بیا راغی بیا سوال وکړ. نو دلته په اسلام کې څه وخت تیر شوی و، اسلام زړه ته لوېدلی و. نو نبی علیه السلام په دریم وار پوی کړ، ورته ویلې چې یا حکیم دغه دنیا د رنګ اشنا د خوند خوږه ده، چې یو وارې سړی په دنیا لګیا شو لکه شین شی چې سړي ته ښه لیدی کېږي، خوږ خوند ورکوي، دا دنیا باندې بیا سړی مړېږي نه. خو ګوره که چا په خپله خوښه درکړه، تا غوښتنه نه وه او په خپله خوښه یې درکړه، خدای پاک به تا ته برکت کې پیدا کوي. او که ته په خپله غواړې، په هغه مال کې بیا برکت نه وي. نو دا معنا که ما درکول هغه کې به برکت وي، ته سوال ذاتي مه که. حضرت حکیم ویلی د دغه نه بعد د امام په خدای قسم چې د تا نه بعد به زه بیا د بل چا دنیا ورکمه نه کړم. بیا د صدیق اکبر په وخت کې، د حضرت عمر په وخت کې، د بیت المال نه چې حضرت حکیم ابن حزام ته شی ورکول، د ویلی نه یې غواړم. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حنین د واقعې نه چې راوګرځېده، ډیر غنیمتونه وو. نو په دغه غنیمتو کې ډیر شی چې ورکړه هغه خلکو ته یې ورکړه چې هغه نوي مسلمان شوي د مکې معظمې خلک. حتی یوه سړي ته یې سل اوښان هم ورکړه. انصار مبارکین چې د دغه طرف نه مدینې منورې نه ورسره تللي وو، هغو ته یې خاص شی ورنه کړه. دغه انصارو مبارکینو ځوانانو چې کوم مشران وو پیده، یو خو نه وو ویلې څه، چې کوم کشران وو دغو ګیله وکړه چې ګوره حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلو مکې خلکو ته تربرو ته دومره ډیر ډیر شی ورکړه، موږ ته یې رانه کړه او د موږ تورې لا د دوی په وینو باندې ککړې دي. څه معنی؟ خو موږ مسلمان کړه، موږ ورته راغلي وو جهاد ته، تر اوسه خو اهل مکه مشرکین وو، موږ ورسره وجنګېدو، مسلمان شو. اوس یو څو شپې بعد بیا نبي علیه السلام د دوی سره دومره احسانات وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خبر شو، نو بیا انصار مبارکین یوې کوټې ته خیمې ته سره ګوښې کړ چې نور څوک نه وي. ورغی د دې لپاره چې ملګري دي خفه شوي دي، ګیله یې رفع کړه. نو ورته ویې ګورئ ما چې دا د دې سره کومک کړی، د دغه وجې نه مې نه ده کړی ایثار چې هغه اخر ځای ده، چې ما تربرګني کړې ده، لحاظ مې کړی ده. دا ایثارونه به وروسته ووینئ چې ډېر امیران به بیا داسې وي چې د خپلو خلکو سره به کومکونه کوي، د بل چا سره به یې نه کوي، خو تاسې به صبر کوئ. ما ایثار نه ده کړی، ما صرف د تعلیف دپاره چې دا خلک نوي مسلمان دي، زه وایم چې لږ ایمان کې زړه کلک شي او بیا یې پوی کوي. تاسې په دغه نه یې خوشحاله، دوی به د ځان سره کور ته اوښان بوځي، میږې وزې به بوځي، روپۍ به یوسي، تاسې به د ځان سره ما بوځئ کور ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مکه معظمه کې پاتې کېدو، کتلو مدینې منورې ته. والله هغه څوک چې تاسې بیایي هغه خیر د طریق نه چې دی بیایي، دوی د ځان سره اوښان بیایي او تاسې د ځان سره رسول الله بیایي. نو دوی پوه شو په د خبره باندې، ویلې موږ ټول په دغه باندې راضي یو. لکه ما درته مخکې ویلي وو، حضرت مجدد صاحب قدس الله سره چې دا خلک به راغله، نو هغه ماړه خلک به چې څوک راغله د ملاقات لپاره، ملاقات ټیم به یې وغوښته، به ټیم ورکړو، ورته راوبوت، یو چای او ماړه یو شی اب یې ورسره وخوړه. دا بعضې موریدانو ګیلې بیا وکړې چې دوی ته په هر وخت کې چې څوک سړی ورولېږي هغه ته ورته راوځي او موږ ته په خپل وخت راوځي، بل وخت نه راوځي. ده بیا وایي ورته ویلې چې ګورې دا خو مسلمان دی چې راغله مېلمه په سړي باندې حق لري، سړی به ورته راځي، خو ما د دوی سره دغومره تعلق ده. تاسې د مورید سره خو مې د زړه تعلق ته شپه ورځ په دعا کې یو وخت کې ما تاسې نه یې هېر کړي، نو تاسې به هم داسې جانداري غواړئ چې د ظاهره په چایو په پیالو په دغو باندې ځان کوئ. ګورې مخلص او غیر مخلص باید په دغه پوه شي. هغه څوک چې اخلاص نه لري د خپلو علماو او مشایخو سره، هغه ګیلمن کیږي چې د ما یې قدر ونه کړه. او چې څوک مخلص وي د زړه اخلاص لري، په دغه پیږي چې زه د ده په زړه کې ځای یم، شپه ورځ ما ته دعا کوي، نو هغه بیا نور جانداري څه کوي چې مناسبتونه غواړي. نو نبی علیه السلام په دې پوه کړه چې دا خو نوي خلک دي، نوي مسلمان شوي دي، د تعلیب دپاره ما د دوی سره کومک وکړه. تاسو خو د ما زاړه شاګردانو زاړه ملګري یې، تاسې د ځان سره رسول الله بیا تاسې په دغه باندې نه خوشحاله کېږئ. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب
قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه وعنهم أنه بينه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الناس مقبلا من حنين عن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى يضروه إلى ثمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه أعضاء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة أعطوا الأقرع محابس رضي الله عنهم 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رحم الله موسى على نبينا وعليه السلام قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سمد قال حدثنا هشام قال أخبرني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير رضي الله عنه والتي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو دمرة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الزبير أرضا من أموال بني النضير. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفر عمله ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا فأقروا حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في إمارته إلى تيماء وضيحا. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین د واقعې په حال کې چې راغی جعرانه کې چې تقسیم کوو نو خو سخت په زرګونو وښانو مالونه نیول شوي وو. کوچان چې را خبر شو چې نبی علیه الصلاة والسلام داسې عام سخاوت شروع کړی ده نو راغله ماتم لږ شی راکه ماتم لږ شی راکه. پیغمبر علیه السلام سره شی خلاص دي په شا شاته روان ده څادر مبارکې د کیکر په ازغي کې بند شو تر ولوېده. بیا ورته ویلې د ما څادر راکه ما دې په خدای قسم وي چې دا دلته څومره ونې ولاړې دي د دغه ونو د شاخو د ازغیو په انداز باندې حیوانات وای ما به په تاسې باندې تقسیم کړي وو. نه به زه بخیل پیدا کړی وم نه په وعدو کې دروغجن او نه ډارن. دا صفات په ما کې نشته. دا سخاوت چې کوم په خپل خوشحال طبیعت باندې کوم د چا د ډار او د دغه د وجې نه کوم خو نور نشته را سره خلاص شوي دي. دا بل روایت کې پیغمبر علیه السلام یو ډبل پټو اغوستی ده کوچای مبارک راغی. حضرت پیغمبر علیه السلام یې د پټو مبارک نه راوینو داسې راکش کو. صحابي مبارک چې د پیغمبر علیه السلام په د غړۍ مبارکه کې سره لیکه جوړه شوه. پیغمبر علیه السلام چې داسې مخ ور واړوه چې څه دي ده ورته ویل وایي ما ته هم څه شی مقرر کړه لږ د بیت المال لږ شی ما ته هم راکړه. پیغمبر علیه السلام وخندل او ورته ویل ورکړه چې خوشکه مشکه شی نه ور وکړه. غوښتنه په داسې لهجه کوچیان د دغه وخت کوچیان چې موږ تاسو وینو خو د هغه وخت هم دغسې کوچیانو چې علم نه وي د علماو سره ناستی نه وي تعلق نه ادب د چا نه زده شي. د مال نه خو ادب نه زده کېږي. هغه صحابي د موږ خو د سر سترګې ده خو د هغه وخت موافق خلک وو. نبی علیه الصلاة والسلام خبره په دې کې چې نبی علیه الصلاة والسلام د تالیف دپاره د زړه د خوشحالولو دپاره د هر چا سره د دوی د هغه استعداد موافق کومکونه کړه. او بعضې خلک بیا الله ته سپارل لکه هغه عمرو بن تغلب چې خو ډېرو خلکو ته زه شی ورکوم په هغه باندې مطمئن نه یم خو د چا په ایمان مطمئن یم چې دا که زه هېڅ شی ورنه کوم د ایمان نه اوري
چې د هغو د جملې نه عمرو ابن تغلب هم ده، هغه وی چې زه په دا خبره دومره خوشحاله شوم چې ټوله دنیا یې ماته راکړې وای، زه دومره نه خوشحاله کېدم لکه په دا خبره چې نبی علیه السلام د ما په کمال د ایمان باندې شاهدي ورکړه. یو وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلکو کې تقسیم وکړو، بیا یو منافق یغه اعتراض وکړ په دغه تقسیم کې د خدای رضا مطلب نه ده، فرق کوي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خبره چا ورسوله؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویلې چې زه عدل ونه کم نو څوک په عدل کې، خو خوشک خو انسان ته ورځي. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام یو وخت کې ویلې چې زم انسان یم د نورو انسانانو غوندې، چې نور انسانان په چی شي خوشحاله کېږي زم په هغه خوشحاله کېږم، چې په چی شي خفه کېږي زم په هغه خفه کېږم. خو بیرته بیا وی الله دې رحم وکړي، په موسی علیه السلام تر ما نه غټ غټ تکلیفونه خلکو ورکړي، دی صبر کړی، زه به هم صبر کوم. ګوره یو سړی چې په پیغمبر باندې جرح وکړي د عدم عدالت، چې عادل نه ده دا خو وایي کفر ده، چې پیغمبر ته د چې نسبت کی چې دا عادل نه ده دا خو کفر ده، د کافر مرګ خو روا ده. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مړ خو څه کوي، څه یې ورته هم نه ویلې. ولې؟ ځکه ظاهره یو سړي دعوه د ایمان درلوده، نو که منافق و هم خو چې په خوله یې د ایمان نارې ویلې، که پیغمبر علیه السلام وژلی وای بیا به د دنیا کفارو دا ویلې چې ګورئ مسلمانان په خپل منځ کې سره وژني، د دین بیا خلک متنفره کېده. نو نبی علیه السلام به د منافقینو سره منافقت هم ورته معلوم، ګورئ وای دا خو داسې جرح ده چې موجب د کفر ګرځي، که مسلمان دا ووایم چې نبی علیه السلام عادل نه ده العیاذ بالله خو کافر کېږي، په د مرګ خو روا کېږي. خو نبی علیه السلام بیا هم په دنیا کې نرمه زندگی ورسره کړه. او نبی علیه الصلاة والسلام مخکې په نصیحت کې ویلي وو چې مشرکین به د جزیرة العرب نه باسي، چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا په خپل وخت کې یهود هغه د اریحا او د تیما په طرف ته د خیبر نه واخسته، سوای خسته وجه ما مخکې ویلې و، درې وجې. باب ما يصيب من الطعام في ارض الحرب. به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى انسان بجراب فيه شحم فنزلت لاخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فناكله ولا نرفعه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول اصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله رضي الله عنه فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تخمس. قال وقال اخرون حرمها البتة. وسالت سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال حرمها البتة. مخکې موږ ویلي وو په دار حرب کې چې مجاهدین لاړ د کافرانو په ملک دننه الته شیان ونیوه، را تقسیم نه دي، را نقل شوي نه دي، خو په یغه ځای کې ورته مجبور دي د مجبوریت په انداز تصرف کې کړی شي، که خوراکي مواد وي که اسلحه وي، د تقسیم نه بغیر. صحابه مبارکان وی موږ جهاد کې تللی وو، شات انګور دا مو ونیوه، ومه خواړه خو را سره یې مو نه وړه، یعنې ذخیره کوې به یې نه، د ځان دپاره شخصي تصرف به نه پکې کوې، د ضرورت په انداز باندې واز دا یو صحابي وی چې ما ورټوپ کړه، خو نبي علیه السلام یې ولید حیا راغله. د خوراک شی په قدر د ضرورت استعمالوی شي، اسلحه په قدر د ضرورت استعمالوی شي، خو چې زائد شو هغه به بیرته بیت المال ته تسلیمیږي، د تقسیم نه بعد به بیا چاته شخصي ورکول کیږي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله وهم صاغرون. يعني أذلة أو المسكنة مصدر المسكين أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير رضي الله عنه بأهل البصرة عند درج زمزم. قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية رضي الله عنه
عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس حجر. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما انه اخبره ان عمرو بن عوف الانصاري رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه الى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم على ابن الحضرمي رضي الله عنه فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة رضي الله عنه قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية رضي الله عنه قال بعث عمر رضي الله عنه الناس في أبناء الأمصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه قال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس ومر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر رضي الله عنه وسامل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجمان له فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم فقال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرض إلينا نبيا من أنفسنا نعرف آباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب الجزية د جهاد اصلي هدف خدا د چې خلک اسلام ته غاړه کیږي نو اول به دعوت ورکړي اسلام ته که اسلام قبول کو خیر او خلاص جنگ نشته که اسلام نه کو قبول بیا به دعوت ورکړي جزیه ته که جزیه ته غاړه کې خو بیا هم جنگ نشته خو که جزیه هم نه منله وروسته به بیا جنگ وي. اوس دغه جزیه د یهودو د نصاراو د عجمو د مشرکینو نه خو قبلیږي د مجوسو آتش پرستو نه قبلیږي که نه قبلیږي. حضرت عمر صاحب اول د مجوسو نه قبلوله خو چې صحابي شهیدي ورکړه چې نبی علیه الصلاة والسلام د ما په یاد دي چې د پلانکۍ مجوسو نه جزیه قبوله کړه نو جزیه د آتش پرستو نه هم قبلیږي. صرف مشرکین د عرب چې و د یغو نه جزیه نه قبلېده ځکه په یغه انعام د خدای غټ و قرآن عربي پیغمبر علیه السلام عربي نو چې دی ایمان نه راوړ نو بیا د یغو دپاره قتل حکم و د یغو دپاره جزیه نه وه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې خلکو ته به دعوت ورکو د اسلام یغو به اسلام نه کو قبول بیا به جزیه چې جزیه به قبول کړه نو بیا به نماینده ورلېږو یغو به په کال کې هغه شی ورکول. حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه چې امین د دغه امت بحرین ته ورولېږو دغه بحرین د خلکو سره موادعه کړې وه جزیه باندې یغو هغه مال راوړ
دلته چې انصار مبارکین خبر شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نماینده راغلی د مالونه یې راوړي د پیغمبر علیه السلام په سخاوت خو دوی پوه وو نو سهار وختي د پیغمبر علیه السلام جومات ته لمانځه ته دی هم راغله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لمونځ وکړو د لمانځه نه راوګرځېدو د لرې جوماتو خلک چې راغلي وو یغو هم ځان په ولید په پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام تبسم وکړ خندل ورته ویلې وایي ګمان کوم خبر شوي چې ابو عبیده مال راوړی د دوی ورته ویلې او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلې زه تاسو ته زیری در کوم خبر در کوم چې څه امیدونه دي تاسو وي هغه به خدای پاک پوره کوي زه په فقر په تاسو نه ډارېږم چې تاسو به د مسکنت ته تباه شئ زه په دغه ډارېږم چې دنیا به مو ډېره شي د ډېروالی د دنیا د وجې نه به غرق شئ لکه مخکینی امتونه چې دنیا یې ډېره شوه په دنیا کې بیا صبر ونه کړی شوی طغیان او سرکشي راغله لکه نبی علیه السلام ویلي دي د ما د امت یو لوی امتحان په دنیا کې ده او د آخرو وختو کې دنیا ډیریږي د دغه دنیا لالچ بیا خلک داسې کوي چې الله خدای هم دې وساتي د ایمان نه یې وباسي دا بل روایت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مجاهدین هر طرف ته ولېږل په ښارو حمله کړه هرمزان د عجمو دا د یو لوی مشر و دغه ژوندی ونیول شو بیا ډیر تجربه کار و نو حضرت عمر صاحب د ده نه د جنګو په باب کې مشوره وغوښته د په مثال کې یو مثال ورته ذکر کو چې یو مرغه ده د مرغه سر د دوه وزرونه د دوه پښې دي چې یو وزر یې مات کې په دا یوه وزره په دوه پښو تر یو ځایه ځان رسوی شي که بل وزر یې مات کې بیا هم په دوه پښو په سر باندې ځان یو ځای ته رسوی شي چې سر وي یعنې ژوند وي ځای رسوی شي خو که سر یې ورمات کې بیا نه وزرونه کار کوي نه پښې کار کوي دغه غټ پاچایان د دنیا په هغه وخت کې چې د غټ غټ طاقتونه وو هغه فارس کسرا دا یې د سر مثال لري قیصر دا د یوه وزر او پاریس د بل وزر نو ته کوشش وکړه د کسرا د دغه د ختمولو دپاره حضرت عمر صاحب مجاهدین تیار کړي هغه طرف ته ورولېږل کله چې هلته سرحد ته ورنږدې شوه د یو طرف نه د کسرا نه 40,000 پوجیان د جنگ دپاره مخې ته راووته بیا د یغو پوجي جنرال دغه صحابه ته وویلې تاسې څوک یې د یو سړی را معلوم کړئ چې سره وغږېږو حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ور مخته شو ورته ویلې موږ عرب یو موږ هسې د خوارې زندگی تیره کړې دي چې د لوږې نه مو پوستکي هم خوړلی دي درندګان مو خوړلی دي موږ به ونو ته سجدې کولې بیا عقلان و تیږو ته مو سجدې کولې خدای پاک په موږ کې داسې پیغمبر مقرر کړ چې پلار او مور یې راته معلوم دي عقیده او اخلاق او هر شی راته معلوم دي موږ ته د یوه خدای د توحید درس راکړ په یو ایمان باندې مشرف شو د شرک نه خدای پاک خلاص کړو الله عزتمن کړو او موږ ته یغه پیغمبر ویلی دی چې که موږ د تاسو سره جنګیږو که تاسو ایمان را نه وړئ که تاسو مړه شوئ نو جهنم ته به ځئ او که موږ مړه شو موږ به ځو جنت او موږ به که غالب شو تاسو به خدای پاک دې موږ تر لاس لاندې راولي نو ایمان راوړی یغو ایمان را نه وړ دلته په دغه مجاهدینو کې چې څوک ورته مشر کړی یغه د حملې اراده درلوده دا بل ورته خدای دې تا هم د نبی علیه السلام په مشاهدو کې شریک یعنې ته به هم شریک شوی وې خو د نبی علیه السلام عادت مبارکه دا و چې په اول د ورځ کې به حمله ونه کړه بیا انتظار کوو ماسپښین ته په دا غرمه کې حمله مه کړه لږ صبر وکړه نعمان ابن مقرن ته وی په دغه غرمه کې بیا نبی علیه السلام حمله نه کړه یغه به بیا چې کله وشو زوال وشو په یغه وخت کې نو دغه کې بیا اشاره ده دې ته چې دغه د کسرا خلکو مجوس و آتش پرست و د آتش پرستو نه هم جزیه قبلیږي ځکه دلته دی ورته موږ ته یو امر کړی ده چې تاسو سره به جنګیږو چې یوه الله عبادت وکړئ او تؤدوا الجزیه یا جزیه ادا کوئ او موږ ته نبی علیه السلام ویلی دي چې موږ کې څوک مړ شي هغه به شهید وي جنت ته به ځي او چې په څوک ژوندی پاتې شي د تاسې د غاړو به مالک ګرځي خو یغو نه که قبول بیا وروسته جنګونه په مابین کې راغله نو جزیه دا حکم ده د پر جزا د بدله ده د قتل چې څوک د مسلمان د قتل نه ممانعت وکړي چې مسلمان سره نه جنګیږي روپیو ته غاړه کیږدي نو جنګ نه خلاص ده خو دغه جزیه به څومره په ګدي نو هلته څوک پوښتنه کوي چې څه وجه ده چې په شام په خلکو په میاشت 4 دیناره دي او د یمن په خلکو په میاشت کې 1 دینار ده هغه ورته چې دا جزیه من قبیل یسار
یعنی په جزیه کې چې مسلمانان د کفارو نه جزیه اخلي د کفارو د مسکنت او د مړښت حال لحاظ به کوي. په کال کې 48 دیناره، په کال کې 24 دیناره، په کال کې 12 دیناره، 3 قسمه جزیه راغلي دي. چا څوک ډیر ماړه و د هغو نه په میاشت کې 4 روپۍ اخیستل شوي دي، چې څوک متوسط الحال و د هغو نه په میاشت کې 2 روپۍ اخیستل شوي دي، چې څوک غریبان و د هغو نه په میاشت کې 1 روپۍ حاصل شوی. ولې په جزیه کې مطلب څه وي؟ دا چې په کفارو تا په ملک کې اوسېږي، جزیه ته یې غاړه کېښوه، د جنګ نه بچ شوې، نور خو به یې ته دغه ته نه تنګوې چې جنګ ته یې برابر کړې، شای لږ په مقرر که چې ادا کوی شي، خو نور په ګزاره کې دغه ته مجبور که چې ایمان راوړي. دا جزیه به بیا د بل په لاس باندې نماینده په لاس نه وي، هر سړی به خپله راځي میاشت په میاشت دفتر ته، هلته به په پښو باندې ولاړي، د مسلمانانو مسؤل امیر به یې دغه نه کې رانیسي واچوه جزیه. په لیار کې به څوک لیار مابین ده ته نه ورکوي، دیواله طرف ته به یې تخته کوي. دغه حال چې دی ویني هلته د ځان سره فیصله دا وي چې زه خو په دغه ملک کې اوسېږم، ځم نه په بله خوا. نو تر څو به زه دا ذلت تېروم، اسلام ته به ذاتي مجبوره شي، اسلام به راوړي. نو تنګیې به یې دومره نه چې جنګ ته یې برابر کړي، جزیه به مناسب پکې دی، خو ورسره داسې هم نه چې قدر به یې کوي چې صاحب به ده ته ویایې، سلام به نه ور اچوې، په لیار کې به یې لږ لیار په تنګیې، د لیارې مابین کې به لیار نه ورکوي چې دی دغه ته مجبوره شي چې اوس په دغه ملک کې وخت تېروم، داسې په تنګي باندې وخت تېروم، ولې اسلام نه راوړم، نو اسلام به راوړي د مشکلاتو نه به خلاص شي.